زه هم د دوی په شعرونو دوی ته بلنه ورکومه چې په تا مین شومه په ځان باندې مې اور پورې کو په تا مین شومه په ځان باندې مې اور پورې کو د زلمیتوب په هر ارمان باندې مې اور پورې کو هغې همزولو ته ویل زما منې او که نه د سترګو رب کې اکبر جان باندې مې اور پورې کو محترم اکبر هوتي صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او موږ سره خپل کلام شریک کړي ستاسو د لاسونو پړقه کې ډېره مننه شوکت سواتي صاحب دلته په پریزیډیم کې زموږ ډېر محترم صدر د دې نشست د دې برخې ښاغلي ممتاز اورکزي صاحب دلته ناز زموږ ملګري په دې تالار کې زموږ ډېرې درانه خواږه مشران ستاسو په ټولو په اجازه باندې زه خو خپل شعرونه ویم خو نن راته دا احساس کیږي چې د اندیش صاحب د دوو شعرونو نه زه د دې خپلو شعرونو آغاز وکړم هغه وایي چې ساقي یو دوه ګوټه شراب به نه وي ساقي یو دوه ګوټه شراب به نه وي دارو د زړه خانه خراب به نه وي ته به د زړه په وطن لوبې کوي او هنګامه او انقلاب به نه وي دوه شعرونه خپل ویم چې ډاکټر صاحب چې ما نه څه پوښتې د خپل خوب تعبیرونه ما نه څه پوښتې د خپل خوب تعبیرونه که د لاس راکړو نو دغه یې تعبیر دی ما نه څه پوښتې د خپل خوب تعبیرونه که د لاس راکړو نو دغه یې تعبیر دی ما ته وایي څنګه یې زه ورته وایم ما ته وایي څنګه یې زه ورته وایم دی وطن ته ګوره دغه مې تصویر دی دا څو شعرونه تاسو د سندرې ذکر وکړو نو بل ورځ مې د وکیلانو په مجلس کې مې تاسو ته مې زما نه په یو مرکه کې چا تپوس وکړو که ته وکیل نه وې نو څه به وې ما ورته وې زه به سندرغاړی وم نو زه په ترنم کې صدر صاحب په اجازه باندې یو نظمنما سندر وړاندې کوم او د دې عنوان دی لا به یو کیږو ګني ورو کیږو په یو مرکز با ټول راټولیږو لا به یو کیږو ګني ورو کیږو په یو مرکز با ټول راټولیږو لا به یو کیږو ګني ورو کیږو که موږ د لر یو که موږ د بر یو که د پامیر یو که د خیبر یو که موږ د لر یو که موږ د بر یو که د پامیر یو که د خیبر یو که موږ د کویټې د پیښور یو که د بولان یو که د باختر یو چې نه پوهیږو نو بس وځیږو لا به یو کیږو ګني ورو کیږو په یو مرکز با ټول راټولیږو لا به یو کیږو ګني ورو کیږو منګه په فکر د باچا خان یو منګ په لویان هم د صمد خان یو منګه په فکر د باچا خان یو منګ په لویان هم د صمد خان یو منګ جمهور غواړو قهرمانان یو منګ پښتانه یو منګ افغانان یو پس ګناه منګ وایه قتلیږو لا به یو کیږو ګني ورو کیږو په یو مرکز با ټول راټولیږو لا به یو کیږو ګني ورو کیږو زمنګ وینې ولې بهیږي زمنګ سوالونه ولې قتلیږي زمنګ وینې ولې بهیږي زمنګ سوالونه ولې قتلیږي
زمنګ بچی ہے ولې خوريږي اکبر ولې څوک نه پوهیږي چې نه یو کیږو نو تال کیږو لا به یو کیږو ګنې ورکیږو په یو مرکز با ټول راټولېږو لا به یو کیږو ګنې ورکیږو ستاسو ډېره مننه